یو قناعت او بل لټي د دې دوو ترمنځ ډېر غټ فرق پروت دی. لټي خو د پرمختګ پر مخ کې یو غټ دیوال دی او قناعت هدف دا دی هغه څه چې الله تعالی نه درکړي زړه ترې صبر که، یا هېڅکله په لاس نه درځي زړه ترې صبر که، او هغه څه چې الله تعالی تا ته نه درکړي بل مسلمان مؤمن ته ورکړي په هغه حسد مه کوه. که چېرته حسد ورسره کوې بیا په دې پوه شه چې ته د الله تعالی په فیصلو باندې نیوکه لري. نو د الله تعالی په فیصلو چې نیوکه لري د ځان لپاره د خیر تمه د الله تعالی څخه مه کوه. هر هغه شی چې تا سره موجود وي په هغې شکر وباسه، او چې در سره موجود نه وي بل چا سره یې هغه ته دې مبارک وي. ځینې داسې شیان به تا سره موجود وي چې نور انسانان د هغه د موجودګي لپاره یا د ځان ته د غوښتلو لپاره کوششونه کوي، منډې ترړې وهي. او بل همیش لپاره کوشش دا کوه چې د ځان نه ښکته خلکو ته وګورې، ځان نه پورته خلکو ته په کتلو باندې بیا چې کوم نعمتونه الله تعالی تا ته درکړي د هغې صحیح شکرانګي نشي کولی. ډېر خلک به مو داسې کتلي چې ته په کومه درجه یا په کومه لیول کې هغې دا کوشش کوي چې د ده لیول ته زم ځان راورسوم، ولې چې کله ستا لیول ته راورسېږي بیا به دا کوشش کوي چې بل لیول ته ځان مخته کړي. دا د انسان طبیعت دی، دا د انسانانو نیچر دی. خو کامیابه او بهترین انسان هغه دی چې زما لیول ته ځان را رسول غواړي، خو دا نه وایي چې دا د دې ځای نه وغورځېږي، یا زه چې کوم سټیج کې یم دا نه وایي چې دا یې دې سټیج نه اخوا شي یا د شاته پاتې شي چې تر څو زه دلته راشم. نو دا بیا بهترین او نیک انسان دی. نو همیش لپاره کوشش دا کوي چې نور ورونو ته لاس ورکړي، هغې هم پورته کوي، او خپل هم کوشش دا کوي چې تاسو هم پورته لیور ته ځان ورسوي. نو همیش لپاره په هغه شته نعمتونو باندې قناعت کوئ، او د بل چا څخه د نعمت زوال مه غواړئ تر څو پورې الله تعالی موږ او تاسو څخه ناراضه نه شي. دا ویډیو خو دې وکتل، زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم، فقط یو دقیقه وخت دې غواړم. موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو. په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي. همدا اوس په دغه وټساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه، ویبسایټ درته هم ښکاري، نو ویبسایټ ته هم لاړ شه وګوره. موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده. هغه ورونه چې خبر نه وي هغې د خبر شي، خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کړي تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې. زه پوهېږم ته مصروفه یې، ته به وظیفه لرې، ته به چوکیداري کوې، ته به ټیکسي چلې، خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه وي چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي، همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې. دا وخت به تا سره نه وي. انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوي. دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه. الله مو خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله.